د خصوصي سکتور شرکتونو مسؤلین وایي چې د تیر نظام د واکمنۍ پر مهال ملي پروژې پلي کړي دي خو پیسې تر اوسه نه دي ورکړل شوې. د هیواد په کچه د سلګونو شرکتونو مسؤلینو په یوه اعتراضیه غونډه کې ګډون کړی و. هغوی وویل چې د سړک جوړولو ودانۍ جوړولو په برخه کې په تیر نظام کې پروژې پلي کړي دي چې تر دې دمه یې پیسې نه دي ورکړل شوې. هغوی وایي چې د زرګونو کارګرانو مزدونه ورباندې پاتې دي چې د ورکولو توان یې نه لري. مالیه غواړي د تیر 15 کلن نظام مالیه نه غواړي، اما د تیر نظام 15 کلن د ما حق چې په ورباندې دا قرضدار ته ماته سترګې پې پټوي، ماته خپل حق نه راکوي. څنګه کېدای شي ته ما جلبې ما تهدیدوي بې عزته کوې مې راغواړمې محکمو په محکمو ټول خلک حکومونه پې صادروي د خلکو حقوق ورکوي او د موږ حق په یو چا دی په یو چا ده چې هغه یې موږ ته نه راکوي. خدای ناخواسته کدام کسی خیانت کرده باشه خب این وظیفه حکومت هست. نهادهای عدلی قضایی داریم. این تو نمیشه که به خاطر یک نفر یا دو نفر یا 10 نفر هزارها انسان از دیدگاه حکومت خائن معرفی بشن. د خصوصي سکتور شرکتونو مسؤلین له اسلامي امارت نه غواړي چې نیمه کاره پروژې دې بیرته پیل کړي او د دوی مالیات ورته معاف کړي ترڅو دوی وکولی شي چې هیوادوالو ته د کار زمینه برابره کړي. په میلیارډونو افغانۍ څخه اکمالات کړي، سړکونه مو جوړ کړي، بلا منزلي مو جوړ کړي، مکاتب هم جوړ کړي، د هیواد د آبادۍ او پرمختګ په خاطر هم کارونه کړي. نن سپې داسې په چست په دې سړکونو باندې تیریږي او راتیریږي، دا هم ورته جوړ کړي دي. دا به څه وخت راکوي؟ نه راکوي. سکتور خصوصی افغانستان در هر شرایط به خاطر آبادی وطن، به خاطر ساختار پروژه های زیربنای کشور، به خاطر تحقق بخشیدن آرزوهای دیرینه مردم مظلوم و رنج دیده و ستم دیده افغانستان تمامی کوشش و سعی تلاش های خود را به خرج داده. د هیواد په کچه ډیری بنسټیزې ودانیزې پروژې په تیرو کلونو کې د بهرنیو مرستو په ملاتړ ترسره کېدې چې د پراخ فساد تورونه هم ورباندې شتون لري. اوس مهال د اسلامي امارت د راتګ سره د تیر نظام ډیری پروژې نیمه کاره پاتې دي او کومو شرکتونو یې چې کارونه پر مخ وړل له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.